بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زه تاسو سره داسې یو څو خبرې شیر کول غواړم او هغه د پښتنو د علماو باره کې دي. زمونږه د علما که وګورئ، خاص کر د پښتنو علما یادوم، ماشاءالله زمونږ د علما ډیر ساده ژوند تیروي او ډیر په احترام ژوند تیروي. نه په دې کې غرور شته، نه په دې کې لویي شته، او هغه تاسو به وایئ چې یاره دی د څه مطابق دا خبره کوي. مونږ په یو ملک کې اوسېږو او په دې ملک کې 4 صوبې دي چې هغې کې سند، پنجاب، بلوچستان او KPK خیبر پښتونخوا. سند او پنجاب مونږ ترې واخلو، نو هلته د علماو څه کردار دی، هلته علما کم یو رول اختیار کوي. آیا دا د اسلام کې داخل دي؟ زمونږ په پښتنو کې به انشاءالله دا شی ونه ګورئ. نو په سند او په پنجاب کې دا شی ډېر عام دی. نو راځئ چې اول دا ویډیو وګورو، بیا به د دې نه بعد تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې آیا دا اسلام دی او که نه دا یو رواج دی. راځئ چې وګورو.
ناظرین دا تاسو ولیدل، اوس تاسو فیصله کولی شئ چې آیا دا د دیني صدا یا دا بدعت دی، او الله دې موږ ته صحیح لار نصیب کړي. دا چینل سبسکرایب هم کړئ، لایک هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.